وی پسو پیاده راغلی که په څاروو باندې وی نه په اوښانو راغلی وی اوښان یې کوم ځای سملولي وی اوښان یې هغه ټېلې شاته سملولي غونډۍ شاته ابو سفیان ډېر هوښیار و چې هغه اوښانو له ورغی نو اوښ خو چې یو ځای کې سملی خامخا پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه اوښانو هغه پچې وکتې نو هغه یې ماتې کړې یو پچې ماتوله نو په هغې کې هډوکې راوختل د کجورو نو دونه تجربه کارو کنه چې هډوکي څنګه وکتل وی والله نواتو یسرب وی قسم په خدای چې دا هډوکي د مدینې د کجورو هډوکي دي دا اوښانو د مدینې کجوره خوړلې ده او هغه هډوکي پکې د هغه دي او معلومیږي دا چې مسلمانان هم دې غونډو کې ګیر چاپېره دلته چته دي بس زر خپل قافلې ته لاړ روخ یې د قافلې د دریاب په غاړه که روخ یې بالکل بدل کړ چې دلته خو مسلمانان دي لارې بدله کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو هلته ابو جهل قافله را روانه ده هغه هم په دې لاره روانه چې زمزم ورته ویلو چې په دې پلانکۍ لاره باندې قافله راځي ابو سفیان خو اوس رخ بدل کړ خو هغې خو په دې لاره راتلل هغې بدر ته رانږدې دي اوس د خدای شان ته ګوره د یو غونډۍ شاته مسلمانان دي بلې غونډۍ شاته کافر دي یو بل نه دي خبر حضور پاک مونځ کو یو دوه کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لاره کې ونیول تپوس یې ته وکړه څوک یې هغې ځان نه خو چې دوه درې غوزاره یې ورکړل ځان یې وخو وایي موږ د ابو جهل د لښکر خلک یو ری وستل داسې اوس نبي علیه السلام مونځ کوي دوی وحي لګیا دي د ابو جهل نه لښکر که د ابو سفیان دروغ وایه هغې ته خو دا پته نه و چې د ابو جهل لښکر را رسېدلی دی هغې خو د ابو سفیان د قافله ده که نو دوی به وهل نو چې وهل به او د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان نو چې دوی به پرېښودل وایي ښه د ابو سفیان لښکر کم د قافله کم دی ده نو هغې به بیا وایي مونږ خو د ابو جهل د لښکر یو نو دوی به بیا څپېړې ورکړی چې دروغ وایه شا به د ابو سفیان د قافلې دوی به او محمد ښه د ابو سفیان یو ها کم دی د قافل نه ما ته مونږ ته څه په مونږ خو د ابو جهل یو چې حضور پاک سلام وګرځو نو مسکې شو وایي چې دروغ درته وایي نو پرېږدی او چې رښتیا راته وایي نو وهی ولې د الله رسوله وی دا ټیک وی دا د ابو جهل د قافلې دی بالکل ما له راوله وی تاسو د ابو جهل د قافلې یو وی څومره کسان دي وی صرف شمیر راته نه دی معلوم وی څه خوري وی اوښانه لالی وی د ورځې څو اوښانه لالی وی نهه یا لس نهه لس اوښانه لالی او د هغې غوښې خوري حضور پاک وی بس یا 900 دي یا زر دي وی دا 900 د زرو په منځ کې دي صحابو ته وی د دې غر نه پورې دي هغې دلته دي او موږ دلته یو اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوې خو ډېره ښه ده که نه کوې چې ځو واپس صحابه وی د الله رسوله جنگ به څنګه نه کوو اوس خو که واپس ځو سبا به راپورې خلک خاندي چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه نو هغې پسې تلل او چې کوم لښکر راغې ده تورو نیزو والا د هغې نه تښتي اوس خو خامخا جنګ کوو او ولې به جنګ نه کوو د مسلمان د پاره جهاد کې دوه خبرې دي که مړ شو شهید شو جنت ته لاړ که جمدی پاتې شو نو غازی شو مجاهد شو ګناهونه لړ ختم شو مونږ له خو په دواړه کې ګټه ده زمونږ د روجې او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې دپاره دي چې مونږ پې خدای رضا کړو نو په اسانه ولې رضا نه کړو په دې خو په اسانه رضا کړي چې مړه شو نو چېرته به ځو خو جنت ته تا راته ویلي دي رښتیا خبره ده خو جنت ته به ځو که نبي علیه السلام ډېره دا چې کوم دی جنګ شوی دی بدر ورته وایي یا خدا د دې قوم د مشر نوم وي بدر او یا دغه ځای کې چې کوم کوی دی د هغه کوی اوبه پاکې خوږې وي خلکو به وړي د هغه کوی نوم بدر نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر اتفاق دا و چې نبي علیه السلام څنګه دی بدر ته را داخل شو د دې نه مخکې د ابو جهل قافله راغلی وه د کوی غاړه او چې کوم پاک اعلا ځای و هغه هغوی نیولی و بس یو بل سره مخامخ شو اوس خو مخامخ دي شګې دي او بم پکې نشته او شلاقه شګنن هم ده نو نبي علیه السلام هلته کې صحابو ته خیمې نښې کړې بای صحابه راغلل نبي علیه السلام له وی صاحب ته چې دلته کې دا په موږ ډېره کې د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دي او که نه اسې دلته موږ ډېره کېږو که اسې وي خو دا د جنګ نه دی بل خوا ځو
موږ بل علاقې ته لاړ شو داسې نږدې بل میدان ته دا کافران به راپسې راځي هلته به ورسره جنګ وکړو او که نه د خدای په حکم یې نو بس بیا خو چې څنګه ستا خوښوي حضور پاک وفرمایل د الله په حکم یو صحابي د جنگ ډېر ماهر و هغه وی صاحب د الله حکم خو بسر او چشم خو جنگي طریقه دا نه ده دا چې مونږ کوم ځای پرېوتو ځکه شګه کې منډه نه والي کېږي مونږ به منډه وو شګه کې سړی ستړي کېږي شګه ګرم هم ډېره زیاته بل اوبه نشته او په جنگ کې د اوبو انتهایی ضرورت دی نبی علیہ السلام ما ته د الله حکم دی اوس خوښه ستاسو ده وی چې د خدای حکم دی بیا پکې څه دي قدرت ته ګوره د شپې خدای باران قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې باران شو هغه شګه کېناسته تو ختم شو او دومره باران وشو چې صحابه ځان له ډنډونه جوړ کړل هغې کې اوبه درېدې بعضې صحابه وجودونه پلیت شوي جنابت لوی بېودسي پرې راغلې وه هغې پکې هم لمبل مشکونه هم ترې ډکړل او د کافرو طرف ته چې کوم علاقه وه چقړه شوه چې هغې به منډه وله را پرېوتل به خو چې منډه به یې وله را پرېوتل به حضور پاک کې هم لیدل معامله خدای بدله کړه د هغوی هغه ښځې خدای هغوی له خویدان کې که زمونږ هغه د شګو دی مونږ له خدای پاک کلک که او د اوبو انتظام یې راله وکړه حضور پاک له داسې یو ټیله غوندې و په هغې باندې صحابه یو سفر جوړ کړ وی صاحب تا یو سفر جوړو وی ته به جنگ کې شرکت نه کوې ته د دې ځای نه مونږ ته هدایات را کوه او د دې ځای نه زمونږ تماشه کوه چې سفر یې ولا جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام ماښام هغه سفر ته ننوتل او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینې په سردارانو کې سردار و هغه توره په لاس د نبی علیہ السلام ټوله شپه څوکۍ وکړه حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او قسم دی که حضور پاک د شپې 1 منټ او 2 منټه موده شوي ټوله شپه الله ته په عبادت او الله ته په زاره او عجیبه تاریخی دعا حضور پاک په دې مقام کې وخت تاریخی دعا وی یا الله ما ډېر محنت وکړ په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې او خدای دا 314 مرګري مې ځان له پیدا کړي دا 314 نور نشته په مخ د ځمکه ستا نوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډېر غریبانان دي خدایا مالدار نه دي ګورې مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ خدای دا کار دا بنډو والا نه دي منډو والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ خدای دا بې کسه بې سوکه دي کبرجن نه دي کبر والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ یا الله دا شلیدلې جامې دوی چولي او د چا سپلیم نشته واقعي د ډېرو صحابو پکې سپلیم نه پیبل خپېرول بے سره بے سامانه دي خدای دوی سره اس وسله نشته صرف دغه څو توري دي خدای هلته ټول مسلح دي اس وسره نشته صرف یو څیز دی پروردګاره چې هغه ستا په دشمنۍ تا ته مقابله کې ولاړ دي او دا زما د فقیران مسکینان بې څوکه خدای ستا په امداد د دوی یقین او ایمان دی الله ما به نه ذلیل کې ګورې خدای ما دوی سره وعده کړې ده چې تاسو سره به خدای مدد کوي نو خدای ما به نه ذلیل کې الله ما به نه رسوا کې ګورې خدای ما به بې وعده کې نه ځکه ظاهر کې خود سړی دې ته ګوري نو 314 زر او د کجورو د ډنګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله دغه سره کم ځای کېږي د اوښانو د اسونو سره کم ځای کېږي وی خدای ما به نه رسوا کې الله ما به نه ذلیله کې ګوري او ما به نه بې وعده کې خدای ما وعده کړې ده او یا الله که دا 314 مسلمانان دې مړه کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دي دې ته ولاړ دي چې دې ستا په دین نن سرونه ورکوي بالکل تیار ولاړ دي ما ازمایلی دي خدایا خو که دا 314 نن مړه شو الله تر قیامته پورې بستا د نوم غشتو والا بیا څوک پاتې نشي بس چې ولې چې دوی مري نو حضور پاک به څنګه جمع دی پاتې کېږي او چې دا لاړ شي نو بیا خو ټول کفر دی ایمان خلال ختم شو اسلام خلال
نو خدای که دا 314 کسان دا بے کسب بے سوک کشلیدلو جامو علا فقیران دا لاړل د منځه قیامت پورې بستا د نوم غشتو والا سوک پاتې نشي جاړي ټوله شپه تر دې حد پور او په ولاړه دعا کوي چې دا نبی علیہ السلام د سر مبارک نه صادر پریوت حضرت ابوبکر صدیق صادر راواغشتو په سر کې خود او د مټه کلک ونوي حسبک یا رسول الله دا خدای رسول عباس نور دعا مکو ودا کافی نور چې بالکل دعا ونکي ودا کافی د څه چې کېږي فکر مکو بس سوچ چې ونکي اس فکر ونکي بس چې سو شو باس دا دعا چې څنګه وکړه نبی علیہ السلام دعا نه پس وروته ډېر زیات خوشاله او خندلې صحابه چې دا خود خوشاله مقام نه دي د خندا نو دا آیت وی سيهزم الجمع ويولون الدبر دا آیت خدای نازل کړ چې دا ټول به تختی دوی ته به شکست ملاویږي تاسو له خدای فتح درکړي وی ما سره خدای بل امداد وکړ ما سره الله مال زیر راکړ چې تاسو له خدای کټه درکړي اغي له خدای شکست ورکړي نو راغی نبی کریم صلی الله علیه صحابه ته دل تراشي لا سے کے قول وی هذا مسرع فلان غدا ان شاء الله وی دا د فلان کی د مرګ زیر دلته فلان کی پروتی دلته ابو جهل پروتی دلته امیہ پروتی یو زیبان دی لاس کې خو دا یو کافر د مرګ زی خو یو صحابي وی زما د الله په ذات قسمی چې پیغمبر علی السلام د کم کافر نو مغشتر او په کم ځای لاس خو دی وی په اقذ سار لاغه کافران مردار پراتو وی دا غینه لګم اخوا دی اخوانو الله پورا مدد وکړه اخواتت 1000 فوج مخامخ دی خوا 314 غریبانان مسکینان فقیران بے سپلو بے صادرو والا التکی پکی عتبہ تقریرو کو نبی علیہ السلام سره د صحابه هم بدر میدان تا ورسید او د مکه کافران د ابو جهل لخکرم بدر میدان تا ورسید دواړه یو بل سره مخامخ شو په میدان کې او ما در تویلو چې صحابه په اصل کې د ابو جهل د لخر پنیت نه وته د ابو سفیان د تجارتی قافلې پنیت اوتی نو ځان سره جنگی سامان کم وړو اته توری دی شپږ زغری دی او یاو خان دی او دوا سونه دی او د کافرانو د زرو کسانو لخر دی او ټول مسلح دی اغي سره او یا اسونه دی او سوا ور سره او خان دی او ډیر جوش او خروش سره دی او په دې نیت چې دا مسلمانان خو ډیر کم دي نو دا به مونږ ټول ختم کو میدان جنگ کې چې کله یو بل سره مخامخ شونو بعض کسان وہ کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو لکه اخنس ابن شریق او داغه قوم هغه خپل قوم سره را جمع کاو وی چې قوم مونږ خو د ابو سفیان د قافلې د بچاو د پار راغلیو او د ابو سفیان قافله خو بچاو لاړه مونږ خو جنگ لنه راغلی مونږ خو دې راغلیو که زمونږ په قافله چا حمله وکړه نو مونږ به جنگ کوو قافله بچاو مکې ته ورسېدله نو مونږ جنگ سره کوو دا که مسلمانان دي خو زمونږ رونه دي زمونږ تربوران دي جنگ مونږ نه کوو نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړه جنگ کی سوانه غشتا بل یو کافر عمر ابن وهب هغه د مرګرو ته وی چې زه ورځم او د مسلمانان ګورم چې څومره دي په اس باندې سور شراغه او د مسلمانانو د صفونو نه غیر چاپیره چکر واو
قوم لراغه ویره 300 خو شادي وی اورګه ګورم دا 300 خورر لګ دي خو بازار نه وجني زمون مضبوط لخر دي مونږ سره نشي جنگې دي کی دي شي دوی دوکا کوي او د دې غونډه شاته دي ځان سره نور لخر پټ کینولي نو زه چکر لګوم نو دې لاړ د بدر د غونډو د غرونو نه تاو شو ایسو کې پیدا نکړل چراغ حکیم ابن حزام دا رستو بیا مسلمان شوی دغه وخت کې کافرو هغه ته وای حکیم وی مسلمانان خو دغه 300 تقریبا دي او ما چکرو لګاو شاته وسره نور څوک شتمنا ډیر لګی دي او ډیر لګ جنگ سامان دی وسره یو سو توري دی وسره خو جوش او جذبه مولیدا یا به دوی مری او یا به مونږ کې خلق وجنی نو کدا مړ شو او یا مونږ کې بعض خلق مړ کړل نو بیا د دې نه پس به د جون سمځي دې لک خساړې او پکې ځکه دا مسلمانان سوق دي خو زمون قومیان خلق دي نو جنگ سره پاره کو مونږ چې په کوم مقصد راغلیو چې زمونږ د تجارت قافله ده مسلمانان لوټ کوي هغه قافله اسم محفوظ مکه ته ورسېدا زماله جنگ نه غواړي حکیم ابن حزام وتوي عمر ابن وهب تا وی تر از عتبه مشر سردار دی زمون هغه سره به ملو شو به پوي کو عتبه لرال العتبه د مکه مشر لوی سردار او سپینګری هغه ته الوی عتبه وی زمام دا خیال دی چې جنگ نکو عتبه قوم را جمع قوم ته وی قوم یو تقریر وتاو کو وی مونږ سره راوتیو مونږ دې راوتیو چې مونږ ته د اطلاع شوی و چې ستاسو تجارتي قافله باندې مسلمانان حمله کوي مونږ دې لرال اوس پته ولګېده چې هغه تجارتي قافله زمون بچاو مکې ته رسېدلې ده ولې جنگ کو کدا مسلمانان دي نو یا د چا رونه دي د چا بچی دي د چا تربوران دي د چا پلاران دي نو خپل قوم ولې پړکو او یو عجیبه خبره وکړه وی پریږي دا محمد او دا غمرګری صلی الله علیه وسلم پریږي پرې دې که چا مړ کوم به اخلاص شو او کدل خدای غلبه ورکړو دی غالب شو نو زمون د قوم بچی دې ردی عزت زمونږ عزت ده سبا خبره خو نه ده کدی غالب شو خو زمونږ بچی دې د دې عزت زمونږ عزت ده او که چا بل چا مړ نور خلکو ته به پریدو نو موږ هم اخلاص شو قوم ټول عتبه سره ودرېد وی بالکل او دا غي وجه سوا عتبه ولې دا خبر وکړه عتبه ځکه وکړه چې ما 13 جمعه تاسو ته 2 خوبونه ویلي 2 خوبونه یو بیبي عاتکه خوب لیدي وغینه معلومه ده چې دا مسلمانان بریمونه او کافران شکستونه او یو د جوهم ابن سلط خوبو اغینم دا معلومه ده چې مسلمانان بریمونه او بل د عتبه یو غلام عداس چې کله حضور پاک د طائف نه راته اغه عداس پلاره کې مسلمان شوی نو عتبه ته پوسو کوي عداس دا ولی نو هغه وته الوي وی دا د اخر زمانه پیغمبر دی دا رښتونه دی نو عتبه ته پته و د دې علامونه وته پته و نو جنگ نه غوښته او اسیم باز خلق په قوم کې داسې من پسندي جنگ نه غواړي عتبه قوم په دې آماده کې جنگ نه کو ابو جهل شیطان دی وخت کې نو بارو هغه ته چالوي هغه راغی هغه یو خبر او کویاو عتبه د جنگ نه ولې ځان ساتي دا د زوی دی ابو حذیفه هغه مسلمان دی او مسلمانانو سره په سب کې ولاړ دی نو عتبه په زوی یریږي چې زوی براله څوک مړ کی او د دینه مخکې او کافر او عمرو ابن حضرمی اچھا ته پلار روانو بعض مسلمانانو سره سو جنگ راغلی واغه عمرو ابن حضرمی وجل شوی او مردار شوی نو عتبه دی ابو جهل دا عمرو ابن حضرمی زویر او غفت عامر نومو یا عامره وی کاکا خوري ضرور مرګ وینه بخي حالانکه دا خدای ضرور د بدل د پاره د مسلمان کافر نور اوته هغه چغه کړي وا عمره اے زمارورا بس هغه سره خلک ګرم شو
او په عتبه الزام ولګاو چې زوی دې د مسلمانانو په صف کې دی حذیفه ته پاغه یریږي. عتبه وی ښا اوس په پته ولګي چې نر څوک دی. نو د بهادرین په دې سینا د شترمرغ وزرې لګولې وي او د اوسپنې ټوپۍ راوړی میجن ورته وایي. نو ټوپۍ ولا راوړه نو سر یې غټ ټوپۍ نه برابرېده. نو بیا د سر په رومال باندې وتړه او میدان ته ووت. هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ودرول او د جمع منځ یې وکړ او د مانځه نه مخکې پسې صحابه ول د جنگ ترغیب ورکړ او دی ورته ووی چې ما سره خدای وعده کړې ده اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم. ما ته خدای ویلی دي چې کله ابو جهل په لښکر وردی دام در کوم او کله ابو سفیان په تجارتي قافله وردی دام در کوم. ما سره خدای وعده کړه. اس فکر چې ونه کې سيهزم الجمع ويولون الدبر او ما ته خدای ویلی دي چې دا کافر به شکست مونږ او تاسو له خدای فتح درکړي. فکر مکوئ فتح زمونږ د وسلې ته مګوره. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. الله رستو فرمایي کنا پیستاسو عدد کم او زر تاسو درې سو دیارلس وسله د سره کم وا طاقت په لحاظ د ناغه مضبوطو مظلم زیات کړو او تکلیف کې مبتلا وې بیا هم د خدای مدد وکړ. نو د جهاد ترغیب ورکړ د شهادتونو ترغیب ورکړ او بیا صفونه نه غول. چې کله صفونه نه غول غش را واغشت او دا سره اخکې یو صحابي دی حضرت سوید رضی الله عنه هغه لګ یو پټه خېټه را بار و د صفنه. نو نبی علیہ السلام وسره خوش طبیعتی وکړه نو په خېټه ولا غش راخ کا وی استو یا سوید نیخشه برابر شه صف کې او خېټه باندې غش راخ کا بس هغه نیغ ورته د صف نه راووته. وی دا الله رسوله مونږ په ایمان راوړی دی او ستا په انصاف والا دین مونږ ایمان راوړلی دی نو اعدل ما سره اوس انصاف وکړه. وی څنګه د سره وکړم؟ وی زما خېټه دې خوږ کړه نه زه دنه بدل اخلم. صحابه هم حیران خدای ته څنګه امتی دی چې او څنګه صحابي او حضور پاک او قصدن د لخېټه نه ده خوږ کړی د سره خوش طبیعي وکړه او غشې راخ کا. وی نه انصاف غواړم ما په دغه انصاف ایمان راوړی دی. نبی علیہ السلام متضر لمن مبارک اوچته کړ. وی راشه زمان خپل انتقام واله داسې ښکلي اخلاق خدای پاک ورکړي چې لمن یې اوچته کړه دغه سوید ورمنډه کړې او سوید ورمنډه کړې او د حضور پاک خېټه ښکل کړه بار بار ښکل کړه. اردت هذا یا رسول الله د خدای رسول دغه مې اراده و چې ستا دا خېټه ښکل کړم او دا الله رسول ممکن ده چې دا زما اخیری ستا سره ملاقاتي مال د خدای په دربار کې دعا وغواړم چې الله په ما رحم وکړي. حضور پاک ول ډېر په مینه دعا وغوښته. صحابه صفونه چې کله برابر کړ نو حضور پاک الله ته بیا لاس اوچت. ظاهری اسباب په نظر خو مسلمان کمزور دی. یا الله دا قریش ډېر په کبر راوتی دي خدا او ډېر په فخر راوتی دي او ډېر په لوی وسله او په یو ډېر لوی شان او تکبر کې راغلي دي خدایا. مقابل کې زما مرګري ډېر عجزانان او کمزوري دي خدایا. الله د دې قریش او دا کبر په خاورو کې واچوه او زما دې مرګرو له خدای غلبه ورکړي. دا دعا بیا وکړه. ګوره حضور پاک سات په سات الله ته متوجه کیږي او کافر هغه خپل کبر او غرور کې دي. ابو جهل چاته وی چې دا مسلمانان به څومره وي 300 وي یاره وی داسې وکې وجنه ما جمدی به ونیسو مکې ته به بوز ولته به سره راکاږي. دا د وجه ما دا خو بې وسلې خلک دی چې ګوتې ولې یو نس او شیطان راغلی دی. شیطان د سراقه ابن مالک مدلجی په شکل کې
او شیطانان ځان سره داغه د ډلې په شکل کې د بنو مدلج په شکل کې راوستي دي. ابو جهل ته وای د سراقه شکل کې وای زما قوم د قدمه راوستي دي. غمه مکه زر تاسو یې زر د لما راوستي دي. زر دادی او زر د لما راوستي دي. اس فکر چېونه کې بلکې 2000 نور دي 3000 لخر زما دي. پاغیم ابو جهل ډاړو. یو بل اطلاع مسلمانانو ته ورسېدله چې کرز ابن جابر را روان دي د کافر امداد لا او هغه سره لخر دي 15000 کسان. جنگ کې دا پروپاګاندا ډېر خطرناک شی دی. صحابو ته لومبه د اطلاع رااله چې کافر زر دي. بیا د اطلاع رااله چې د سراقه ابن مالک ول 3000 کسان راوستري د بنو مدلج قبیله. او بیا د اطلاع رااله چې کرد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړی دي. نو زر او 3000 سلور او 15000 9000 او مسلمانان 300 دې سره یو پټه لګ غوندې سړی خامخا پریشان شي. رب العالمین التفورا حضرت جبریل علیہ السلام رولي استستغیثون ربکم انی ممدکم ب1000 من الملائکه مردفین. فکر مکوه اس فکر چېونه کې زر دوی دي زر زما فرشتي دي 1000 فرشتي او دا فرشتي خدای نازل کړي 1500 فرشتي د جبريل عليه السلام په کمانډ کې وي هغه جرنیل او 1500 فرشتي د میکائیل عليه السلام په کمانډ کې وي هغه جرنیل او صحابه لیدلې وی دا فرشتي چې را کوزې دي نو مونږ ته د سره میګي ښکارېدل. ما په خپل یو غر لیدلې د بدر په مقام سره خوا کې چې په کم غر دا فرشتي را کوشوي دي هغه تک سره شګي دي تک سره یو شان د شګو ډېرې دی یو غر را کوزې شوي 1500 جبريل عليه السلام مشر د 500 میکائیل عليه السلام مشر دا زر فرشتي خوراله حضور پاک ته درې دي الله رسول چې فکر ونکي هغه زر دي زر مونږ دادي راغلي کستا مرګرو سره وصله نشته فرشتو سره شته والله دې فرشتو ته ویلي جنگ به تاسو نه کوي تاسو صرف مسلمانانو له ډاډ ورکې او لګ لګ وه فضربوا منهم كل بنان دا سه معمولی ډب ډوب کوي لګوندې چې مسلمانان ډاډای در سره زر فرشتي خوراله ودرې دي. رب العالمین ورته بیا سوي انی آیات میر ممدکم ب3000 من الملائکه منزلین وی 3000 نور تیار فرشتي ولر کله سراقه 3000 دي نو 3000 مام تیار ساتلې دي او کدا کورس 15000 هغه دروغجن خبرم بالفرض رښتیا شي نو قران شریف کې الله وی 5000 نور فرشتي هم تیار دي. فکر ولې زر په میدان کې غید زر مې ترا واسطه 3000 ولاړې دي درته 5000 ورپسې شاته نورې ولاړې دي که ضرورت پیښ ودا در سره دي خو جنگ پتا سو کوم تماشا کا واس چې سکیږي. چې کله جبريل عليه السلام راغی نو شیطان خو او پیجند چې دا خو جبريل عليه السلام دی نو شیطان دی د سراقه ابن مالک په شکل راغلی دی او د ابو جهل لاس یې نیولی چکر لګی ابو جهل سر کې دی او چې فرشتي یې ولیدې شیطان نو د ابو جهل نه لاس راخ کړ. ابو جهل ورته وی څه کې لکه خیر دی وی انی ارا ما لا ترون وی زه چې سینم تاسو یې نه اوس به درته پته ولګي شیطان خو دغه د پالیفلام ورابي دی کړی رامي وسته باز داسې مې ودروله چې اوس نه تختېدی شي او نه کامیابېدی شي لاسې تراق کوي چېرته ځې مونږ یوازې قوم ته وي ځای چې ځو وی چېرته لاړې خو شیطانانو که نه وی چې تاسو زه سینم هغه فرشتې رالی تاسو یې نه زه چېرته وټینګېدی شمه بس خو ته لاړه. ابو جهل حق حیران شو قوم ورته وی چې ګوره مونږ درته وو چې جنګ نه کوو او تاوی جنگ کو هغه دغه سراقه خو شیطانو په شکل د سراقه سره د قوم نه لاړ دې سره دوی خپل لګي او خپل جنگ چې کله شروع کېده
نو عتبہ خودی پیغور ورکوي ستا زوی دی ځکه جنګ نه کوي هغه اوس به معلومه شتر عمر وزر دلته لګولي دی او ټوپۍ په سر نه وه په سر یې وتړه او توره یې واغېسته او اواز یې وکړه خپل لور ته وی شیبه روځه شیبه یې رو یو یې زوی دی ولید وی ولید روځه ګور اوس بهادري دی ته وایي دا زما له پیغور را کوي اوس ګورو چې پیغور څوک کامیابېږي نو ورور یې مو ویسته او زوی یې مو ویست درې واړه دا به قانونو چې د جنګ نه مخکې به یو بل سره دی پرزونه کوله د عام جنگ نه مخکې یو په یو نو چې چا به وګټله نو هغه به نور قوم بیټ نو بیا به عام جنگ شروع شو دوی چې څنګه لاړل نبی علیہ السلام ته آواز وکړ هل من مبارز عتبه ودرې شته څوک چې موږ ته میدان ته راوځي درې کسان انصار فورا ووتل یو دای در درې دوی درې انصار ووتل صفونه برابر دي عتبه ته تپوسو که څوک یې یو یې د فلان کې انصاري بل وې د فلان کې انصاري بل وې د فلان کې وې تاسو ځای مال موږ له خپل قومیان راوباسئ تاسو خو د مدینې او آواز یې وکړه یا محمد صلی الله علیه اخرج الینا اکفاءنا موږ له هغه خپل دغه راوباسه قومیان چې زمونږ برابر دي په قومیت کې راوباسه حضور پاک خودم رو رسته وزوی نبی علیہ السلام هم ترتوی قم یا حمزه حمزه پاس قم یا علی علی پاس قم یا عبیده عبیده هم ترزوی دی دوره ترزامن حضرت حمزه عبیده یو د ترزوی او زوم علی درې وړه وستل یو څوک دا نه وایي چې پردي وجني او خپل بچ کوي درې واړه پاسو زه ورځه په برکت ته خدای درې هغه مسلمانان درې دا کافر خو چې مخ په مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبه راغی یو ټسې ورکنو عتبه مردار یو ټس سره غورځو علی رضی الله عنه په ولید راغی د عتبه په زوی باندې او یو دو توري یو بلوالو چې ټس شنو ولید مردار کړ او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تر دی هغه د شیبه سره مخامخ شو د شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده خو حمزه او علی په شیبه ور مخکې شو شیبه مردار کافر درې وړه مردار شو او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې راوړ نبی علیہ السلام ته حضور پاک ول بیا دعا غوښته بیا شهید وفات شو په مبارزه کې لومبي درې واړه چې درې واړه مردار شو مسلمانان خوشاله شو چې دا لومبو پردونو کې خمون ګټاو ورپسې عام جنگ شروع شو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای حضرت علی صاحب وای الله اکبر د صحابه ورونو ډېر لوی شان وی د قیامت پرز د ټولو نلومبه وزه د خدای انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومه وی د قیامت پرز به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه یم چې ستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته زوتی زه به ودرېږم للخصومه خصومت الله سره به باس کوم الله سره به زه باس کوم چې خدای پاک لومبي هغه زیما چې زه ستا د رضا دپاره د لومبي میدان ته وتی او ګټلې مې ده زه به میدان کې ودرېږم د خدای عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل ښي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ جنگ کې هم سړی په مرګري ډاډي او خو د توري جنگ و دا ټوپک خو نو وی ما وی خدای خیر پکې واچوي په ځان ویرېدم یو خو هم هلک دی دا بعضې خلک وي دا ماشومان نو ښه ماشومان به نبي علیه السلام جنگ کې نه پرېښودل د 15 کالو نه چې به عمر کم و هغه به جنگ کې قطعا نه پرېښودل
15 کالو ته به چې عمر ورسېد نو هغه به جنګ کې ماشومان نو ځوانانو ودونه هم کړي ځوانانو ودونه هم کړي خو د نورو خلکو په نسبت په عمر کې کم وی ما چې خدای خوا کې خو مې لکان دي نوجوانان نا تجربه کار دي دا بس کې وی په دې سوچ کې چې یو را باندې سکونډار ولګول وی چې ما وتو قتل ماتي کاکاجي یا عم اتعرف ابا جهل ابو جهل پیجنه وی ما وته جته پسکه ما تفعلوا به تپسکه وی ما ورېدلی چې زمونږ د پیغمبر غټ دشمن دی اکنن خدای مال په ګوتو راکه کنه نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې وجدم دوه خبره وی خوا کې مې در سره روړ دی دته به غږ نه کې وی دې کې را باندې هغه سکونډاره ولګوله چې ما قتل داسې کړې ما غوږ ورښکته کړه ما ته کاکاجي ابو جهل پیژنې دا خو د مدینې انصارو دوی چې ته نو لیدل ما وی یو څه پکې وی یاره ما اورېدلې چې زمونږ د حضور پاک غټ دشمن دی او کنن په ګوتو راغی کنه نو یا به زمرم یا به دیم وی قسم دې د هغې په وجود دونه خوشحاله شم وی مې چې زه الکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شم ام راته وی روړ ته مې غږ مه کوه او دواړه رونه دي وی دی کې ابو جهل په اسره ښکاره شو او په دې صفونو ګرځي مې وینې هغه سړی وی یو دغه ستاسو ملګری دغه وی دواړو پې لکه د بازونو په شان ورغوټکه ورلل پې او داسې مضبوط او چې د استه لاندې راوغورځو جنگ شروع دی بیا دی یو پسې دی حضرت معاذ رضی الله عنه پسې د ابو جهل زوی عکرمه ولګید په دې تورې په دې لاس و دا لاس یې دې پرېږ لیکن ګوره هغه په هغې کې هم لګیا دی جنګېږي لاس و پورې ویزان دی او بیا هم جنګېږي نو لاس تنګ کړی و نو په دې لاس یې خپه کېښوده چک یې ورکړه ځان نه یې وغورځو او بیا هم جنګېږي دې خو د هغه زخم نه خدای جوړ کړ رستو بیا وفات شوی دی او هغه بل روز حضرت معاوض رضی الله عنه هغه په جنگ بدر کې شهید شو